لکه موږ ته محمد رسول الله علیه السلام وایي چې اعفوا اللحى، ګیرې ښایسته ښایسته پرېږدئ، او وحفو الشوارب برید ووایي کټ یې کوي. او شیطان وایي چې برید ښه غټ غټ پرېږده چې خلک درته بدمعاش ووایي، یعنې بدژونده، او خلک درته بریتور ووایي. او ګیره څه وکړه، دا وړکه یا ګیره وخروه. نو که چېرته موږ برید وواله او موږ ګیرې ښایسته اوږدې کړې، نو یقیني چې موږ د رحمان ومنله. او که برید ته مو اوږده کړه او ګیرې مو والې یا م وخرولې یا م لنډې کړلې، نو بیا موږ د شیطان ومنل. یا م ګیره م ښایسته پرېښې ده خو برید ته مو څخه ژوندي ژوندي برید پرېښي دي. بعضې وایي د عمر رضی الله عنه پرېښي، عمر داسې برید نه وکړ، دا منځ وله پاک خرولی و او دې ځای کې صوبالې یې پرېښې وې. او زه کله کله داسې زمونږ لږه ګیله م وشي کم حدیث کې چې رسول الله علیه السلام ویلي دي ورونو چې تاسې ګیرې پرېږدئ، هم په دقه حدیث کې اوس ویلي چې بریتونه مو ووایي. شیطان دی اوس په چا دا محنت وکړه چې برید پرېږده او ګیره کټ کا. ځکه هلته نبي علیه السلام ویلي دي که نه چې برید کټ کوئ او ګیره پرېږدئ. نو په دې دا محنت وکړه چې څه وکړه، ته د دې پیغمبر په خلاف دا سړی ودروه، دا ګیره پې پرېږده وخروه او دا برید پې پرېږده. چا باندې دا محنت وکړه نو په چا یې د ګیرې وس ونه رسېده، نو هغه ته یې ویل چې اګر د خلکو دا برید پرېښي دي او د ځوانانو پرېښي دي چې دا خمڼ خمڼ دا د پیشو د لکۍ په شان برید دی، دا به تاسو څه خوند کوي. ښه دینداره سړی به یو غټ غټ برید به یې پرېښي. ای مسلمانه کم حدیث کې چې دي چې دا ګیرې مه خروئ، همدې حدیث کې دي چې دا برید کټ کوي. دا مې صرف د دې لپاره یو نمونه تاسې ته ویلې. زمونږ پیغمبر علیه السلام وایي هغه ښځه چې هغه خالونه لګوي د دوی الله لعنت دي پې، هغه ښځه چې څوک یې وله لګوي په هغې دې هم د الله لعنت دي. هغه ښځه چې هغه د وروځو نه ویښته وباسي په دې دې هم د الله لعنت دي. هغه سړی چې هغه د مخ نه د ویښته راشو کوي، شیطان دی که نه. بعضې خلک د دې مخ د دې ځای نه دا ویښته راوباسي نو څوک یې خروي. حدیث کې لفظ د نامسه راغلی دی، دا د نفس صفت دی. نامسه هغه نفس ته وایي چې هغه د مخ نه ویښته شو کوي. شریعت په دې خلکو باندې لعنت کړی دی. شریعت وایي چې په هغه ښځه دی د الله لعنت وي چې هغه غاښونه ډرای کوي او کلاووي. او موږ او تاسې اوس که د دې خبرو لحاظ وکړو نو موږ به د الله او د رسول سمینه وي، او که موږ د دې خبرې لحاظ ونه کړو نو بیا زموږ نه الله پېژنو نه رسول پېژنو، هسې د خولې یو ها خو دی کوي.